ذبیح الله مجاهد وای پر ډیورن کرښه د پاکستان د اغزن تار لګول د ملت د ویشلو په معنا دي. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په AFG پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. AFG پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس در سره چینل سبسکرایب کړئ. د افغان طالبانو ویاند ویلي دي چې پاکستان ته د ډیورن پر کرښه د اغزن تار لګولو ته اړتیا نشته، ځکه چې د ډیورن کرښې مسله لا هم حل شوې نه ده او دا اقدام د یو ملت په دوو برخو د ویشلو په معنا ده. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد دا مهمه وینا په خپل یوټیوب چینل کړي. نوموړي وویل چې د پولې دواړو اړخه خلک یو بل سره دوستي او اړیکې لري. د طالبانو ویاند زیاته کړه چې د ډیورن کرښې دواړو غاړو یو ملت اوسیږي، خو د ډیورن کرښې هر څه ویشلي. موږ د دې ستونزې منطقي حل غواړو. په همدې حال کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویاند عنایت الله خوارزمي ویلي چې د پولې دواړو غاړو ته د یو ملت او یو قوم ترمنځ د واټن رامنځته کول له منطقي پلوه مناسب کار نه دی. خو د دې ادعا برعکس پاکستاني چارواکي وایي چې قاچاقونکي د طالبانو حکومت اړوي چې د اغزن تار او نصب شوي کټارې لرې کړي. د یادولو وړ ده چې د ډیورن کرښې تړون په 1393 کال کې د برېټانوي هند د بهرنیو چارو وزیر سرمور تیمور ډیورن او د افغانستان د باچا عبدالرحمن خان ترمنځ د 100 کالو لپاره لاسلیک شوی و. له بلې خوا پاکستان بیا ټینګار کړی چې د طالبانو لخوا د اغزن تار د لرې کولو د ویډیوګانو له خپرېدو وروسته به دغه کار ته دوام ورکوي. او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمد قریشي ویلي دی چې افغانستان زموږ ګاونډی او دوست هیواد دی او ستونزې به حل کړي. هغه په اسلام آباد کې یوه خبري غونډې ته په وینا کې وویل اندېښنه مه کوئ، د اغزن تار لګول بهیر به دوام ولري. موږ په دې مسله کې چوپ نه یو. ځینې خلک دا مسله راپورته کوي چې دا د پاکستان په ګټه نه ده. پاکستان به هغه څه کوي چې د دوی په ګټه وي. دوستانو زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. تر بیا ښه وخت.